د اوبو یو ډنډ د ډکولو لپاره دوه نلونه کارول کیږي. دواړه نلونه یو ځای په 12 دقیقو کې ډنډ ډکوي. که یوازې وکارول شي نو یو نل د بل نل څخه 10 دقیقې مخکې ډنډ ډکوي. ووایي چې هر یو نل ځان ته په څومره وخت کې ډنډ ډکوي. نو راځو دواړو نلونو په اړه خبره کوو. لومړی راځو دلته لیکو چې یو چټک نل دی او بل چې دی هغه ورو نل دی. او راځئ داسې وایو چې چټک نل چې دی هغه اف دقیقو کې څنګه کوي ډنډ ډکوي. نو دا اف دقیقې په څه باندې په ډنډ باندې اخلي فی ډنډ. او ورو نل چې دی هغه به د چټک نل څخه 10 دقیقې ډیر وخت نیسي. نو معنا دا چې اف جمع 10 دقیقې په ډنډ باندې دا اخلي. نو د دې 10 دقیقې څنګه دي زیاتې دي. اف جمع 10. دلته دا مونږ ته دقیقې په ډنډ باندې دا واحد مونږ ته راکړل شوی دی. راځو دا مونږ ډنډ پر دقیقې باندې اړو تر څو مونږ ته هغه د ډکولو د وخت چټکتیا معلومه شي. نو دا مونږ داسې لیکلی شو چې اف دقیقې په یو ډنډ سره یا اف جمع 10 دقیقې په یو ډنډ باندې. اوس که چیرې دا مونږ معکوس کو دواړه یعنی سرچپی کو نو داسې کېږي چې دا به مساوي شي یو ډنډ پر اف دقیقو باندې. یا موږ داسې ویلی شو چې یو پر اف برخه د یو ډنډ په یو دقیقه کې دا څنګه کېږي ډکېږي. دلته هم داسې لیکو یو پر اف جمع 10 ډنډ پر دقیقې یعنی یو ډنډ په اف جمع 10 دقیقو کې ډکېږي. نو اوس موږ سره د چټک نل هم د ډکولو چټکتیا شته دی او د ورو نل د ډکولو چټکتیا هم شته دی. نو دواړه چې موږ سره جمع کو دا موږ ته دواړو نلونو د یو ځای کار کولو دپاره هغه د ډکولو چټکتیا یا وخت موږ ته راښیي. نو راځو موږ لیکو چې یو پر اف جمع 10. نو یو پر اف څه شی دی چټک نل دی. یو پر اف جمع 10 دا د ورو نل څه شی دی د ډکولو وخت دی. دا دواړه مساوي کېږي له سره. دلته موږ ته ویلي چې دواړه چې یو ځای کار وکړي نو 12 دقیقو کې ډنډ ډکوي. راځو دا به دلته ولیکو چې دلته ولیکو په ګډه ډکولو وخت. نو دا موږ ته راکړل شوی دی چې 12 دقیقې په یو څه شی دی یو ډنډ باندې. دواړه چې سره شریک کارو کې یو ډنډ په 12 دقیقو کې ډکوي. اوس دا موږ غواړو چې په ډنډ په دقیقه باندې دی واحد واړو. نو دا به دواړه معکوس کو. دا به ولیکو چې یو ډنډ دا په څومره وخت کې ډکوي. دا په 12 دقیقو کې ډکوي. نو په یو منټ کې یا په یو دقیقه کې دواړه نلونه چې دی څومره د یو ډنډ 12مه برخه ډکوي. او دا سم دی ځکه 12 دقیقو کې ډنډ ډکېږي نو په یو دقیقه کې به د ډنډ 12مه برخه څنګه کېږي ډکېږي. یو پر 12 برخه د ډنډ به پکې ډکېږي. نو دا د دې دواړو د شریک یا ګډ وخت دی چې یو ډنډ پکې ډکوي. او دلته هم دا د دې دواړو ګډ وخت دی. نو دا به مساوي شي یو پر 12 سره یو پر 12 ډنډ پر دقیقې. نو اوس راځو موږ دا د اف لپاره حل او کلم چې اف لپاره حل کې بیا د اف جمع 10 قیمت لاس راوړو کوم چې د ورو نل د ډکولو وخت دی. نو د اف لپاره چې حلو راځو دواړو خواوې په اف ضرب اف جمع 10 کې ضربولو. دلته به ولیکو دا طرف هم او دا بل طرف هم دواړه لیکو اف ضرب اف جمع 10. دلته هم اف ضرب اف جمع 10 رابع شو. اوس اف ضرب اف جمع 10 به په دې قوس کې توضیح کو. دا به مساوي شي دا چې له یو پر اف سره ضرب شي دا اف له دې اف سره ختمیږي. دلته پاتې کېږي اف جمع 10 او جمع دا چې اوس له دې حد سره ضرب شي دا اف جمع 10 اف جمع 10 سره ختمیږي. دلته پاتې کېږي څه شی یوازې اف. دا مساوي کېږي. اوس راځو مونږ کولی شو چې دا په 12 کې هم ورسره ضرب کړی وی. خو راځو دا اوس همداسې لیکو او بل قدم کې به دا دواړه خواوې په 12 کې ضرب کو. نو دې خوا به پاتې شي یو پر 12 اف ضرب اف جمع 10. اوس راځو دواړه خواوې په 12 کې ضربو. ضرب 12 دلته هم او ضرب 12 دلته هم. دا به مساوي شي 12 اف
جمع یو سلو شل جمع 12 اف دا مساوي کیږي دا 12 لدی 12 سره ختمیږي دا چې دی کې ضرب شي دا به کیږي اف مربع جمع لس اف سره. اوس دلته موږ سره دوهمه درجه معادله لاسته راغله دا به موږ داسې شکل ته واړو چې دا په اسانۍ سره موږ څنګه کو تجزیه کو. تجزیه نه مخکې به راشو لومړی به لږ ساده کو دلته 12 اف دی دلته هم 12 اف دی دا چې سره جمع کو دې نه جوړیږي 40 اف جمع یو سلو شل دا مساوي شوله اف مربع جمع لس اف سره. اوس راځو دوړو خواونه به دا بلکې دا طرف به ټول له دې څخه دوړو خواونه منفي کو تر څو د دې خواته یو صفر پاتې شي نو لیکو چې منفي 40 اف منفي یو سلو شل او دلته به هم ولیکو منفي 40 اف او منفي یو سلو شل دا طرف به ټول له دې سره ختم شي دلته به صفر پاتې شي صفر مساوي شو اف مربع منفي 12 اف منفي یو سلو شل. دلته یو غلطي وشوه دلته 14 پاتې کیږي دا به موږ اصلاح کو دا به شي 14 اف منفي 14 اف. اوس راځو دا موږ تجزیه کوو دوه داسې عددونه چې ضرب حاصل یو منفي یو سلو شل وي جمع حاصل څو وي منفي 14 وي نو دغسې دوه عددونه دي شپږ او منفي شل دا چې سره ضرب شي منفي یو سلو شل کیږي او چې سره جمع شي منفي 14 کیږي. نو را به شو دا به په همداسې دوه قوسونو باندې تجزیه کو او به لیکو چې صفر مساوي کیږي اف منفي شل ضرب دی اف جمع شپږ دا دواړه ضرب حاصل مساوي له صفر سره او دا کوم وخت کې صفر کیږي که چیرې اف منفي شل مساوي له صفر سره شي یا اف جمع شپږ مساوي له صفر سره شي. نو دلته د اف حلول لپاره دوړو خواو سره شل جمع کوو دلته به اف مساوي شي له شلو سره او دلته دوړو خواونه شپږ منفي کوو نو اف به مساوي شي منفي شپږ سره. په یاد ولرئ چې اف څه شی دی د چټک نل د ډنډ د ډکولو د دقیقو شمیر دی. نو کله چې موږ د دقیقو د شمیر خبره کوو نو منفي عدد هیڅ معنا نه ورکوي نو معنا دا چې دا ځواب موږ پکې نشو کارولی موږ به دا یو ځواب کاروو ځکه چې زمونږ وخت لپاره مثبت ځواب پکارېږي نو دا زمونږ ځواب شو. نو چټک نل چې دی هغه په 20 دقیقو کې دغه ډنډ ځان ته ډکوي. نو راځو دا موږ ورته دلته ځواب کې لیکو چې دلته موږ ته ویلی وو چټک نل څومره و یو پر اف دقیقې نو دې ته به موږ ځواب ولیکو چې د دې ځواب څو دی دا دی 20 دقیقې او ورونل چې د هغه د چټک نل څخه 10 دقیقې ډیر وخت نیسي نو د دې ځواب به څو شي 13 دقیقې. نو دا زمونږ ځواب شو د اصلي دغه نه به بیل کو. نو تیز نل 20 دقیقو کې ورونل په 13 دقیقو کې او دواړه چې یو ځای شي په 12 دقیقو کې په ګډه دغه شي ډنډه کوي او دا څه هم دی ځکه که چیرې دواړه چټک وی که نه دواړه شل وی نو بیا یې په 10 دقیقو کې ډکول خو دا یو پکې لږ ورو دی نو ځکه 10 دقیقو نه لږ څه زیات وخت نیسي یعنې 12 دقیقو کې دا ډکوي.